محترم دوستانو ستړي مشئ د ډیجیټل چین پروګرام ته مو زه غوټۍ هرکلی کوم د غږ بورس زموږ په ژوند کې یو ډول لازمه آله ده په نړۍ کې د غږ له هرو دریو بورسونو څخه یو یې د چین د جیانسو ولایت د یانګزو ښار په هانګ ارکدارۍ کې تولیدیږي نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې په دغې ارکدارۍ کې د اړوندو چارو د پرمختګ تجربې درسره شریکې کړم که په 200 کاله مخکې یعنې د چین د چین داوګوان په امپراتورۍ زمانه کې د لیوان شین په نوم د هانګ ارکدارۍ یوه اوسیدونکي د غوا له هډوکي او د آس له لاګۍ څخه د غږ لومړی بورس جوړ کړی و وروسته تر دې په 1980 کال کې په دغې ارکدارۍ کې د غږ بورس لومړۍ فابریکه جوړه شوه په چین کې د اصلاحاتو او برخلاصون د تګراري تر پرې کېدو وروسته په دغې ارکدارۍ کې د غږ د بورس تولیدي چارې د چټک پرمختګ په حال کې وي تر 1995 کال پورې پکې د غږ د بورس د تولید په پار د تصادیو شمیر له 200 څخه ډېر شو او تر اوسه یې شمیر د هماغه شمیر په پرتله 10 چنده زیات شوی دی هانګ ارکدارۍ په نړۍ کې د غږ د بورس د تولید ډېره لویه اعده ده او کارانۍ تولیدي اندازه یې 7 میلیارد او 500 میلیونو ته رسیږي چې کارانۍ تولیدي ارزښت یې له 14 میلیارد یونو څخه پورته دی دغه شمیر د چین په داخلي بازار کې په سرو کې له 80 نه زیاته برخه نیسي او د دې ترڅنګ بورسونه یې 80 نورو هیوادونو او سیمو ته صادریږي په اوسنۍ زمانه کې د غږ د بورس د تولید ماشینونه او تجهیزات د عصري کېدو په حال کې دي او ډېر ځیرک تخنیکونه هم پکې کارول شوي دي د دغې ارکدارۍ په یوې زرغونې ځیرکې فابریکې کې یو کارګر په یو وخت 7 ماشینونه کنټرولولی شي او په یوې کارخونې کې 40 کارګران په 24 ساعتونو کې د غږ د بورس 1 میلیون او 15 لکه لاستي تولیدولی شي په دغې ارکدارۍ کې د غږ د بورس تولیدي ځنځیر په مسلکي دقیق او باکیفیته لوري غځېدلی دی او د تخنیک د نوښت په رڼا کې به یې چارې لا سمسورې او بریالۍ شي درنو دوستانو نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید بریالي اوسئ